هلته قومندان را پسې راغی ویل چې تا کاسي کړي موبایل یې رانه ضبط کړو. ډېر مشکله ده په کابل کې بیا په ښار کې په موبایل باندې عکاسي کول او بیا چې کوم ځای کې طالبان. سلام، سحر په خیر. زه واجد سلطان یم او نن به تاسو زما سره د کابل ښار چکر وهئ. سحر وخت دی، تقریبا پابندې 7 بجې دي د سحرې. نو ولاګ را سره پوره وګورئ او چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي او لایک شیر کمنټ ټول باندې مو ونازوئ. نو تر اخره را سره ولاګ وګورئ او کابل ښار یو ځینې ښکلاګانې دي هغه په تاسو باندې وګورم. میدان هوایی حالا ده موتور خمان جیگ نکن. میدان هوایی دزه लाला सो कराई ना आजू को तरकब तो मैं देखो मोहित जानता हूँ लगी ला 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 mana کارتینو دلته به مخکې بل موټر ته خیزم کوم ځای ته چې ځم. چېرته ځې؟ چېرته؟ اچھا قیمت ته کارتینو 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 میرے نه نه دا تاسو لیدلی شئ د کابل نړیوال هوایي ډګر.
کاروان مال. پوهېږئ څه کیسه وشوه. څنګه چې زه مال ته ننوتم شاپینګ مال ته، هلته قومندان راپسې راغی ویل چې تا کاسي کړي، موبایل یې رانه ضبط کړو. ویل چې درته نه درکوم زما سره لاړ شه حوزې ته. نو ډېر په منتونو او زارۍ مو بېرته د هغه ویډیو ډیلیټ کړی او موبایل یې راته بېرته واپس راکړو. ډېر مشکله ده په کابل کې بیا په ښار کې په موبایل باندې عکاسي کول، او بیا چې کوم ځای کې طالبان یي، یعنې که هر څومره لري خو چې په تا یې نظر پرېوځي او یعنې ته عکاسي کې خامخا دې پوښتنه کوي چې ولې عکاسي کې چا ته یې لیږې. کوم جنرالیست دی زه ورته زه ویلاګ جوړوم د یوټیوب لپاره. ویل چې ویلاګ چی شته، یوټیوب پکې چی شته، چا ته یې لیږې دغه خبره وکړه. والله داسې پوښتنې درنه کوي که نه چې په ځان پورې به حیران شي چې اوس څه وکړم. نو خیر تاسو به د موټر د لارې ویډیو او بازار ښار دا به انجوای کړئ. او زما کار خو له خیره وسو خپل. او نو کجا رفته؟ خانه‌تان کجاست؟ تو دا او چرا من پالو کده چرا؟ از اون طرف نیست. او طرف؟ خواه سایس خوب. نو والا زه په ډار کې کوم دا هغه چرای نه زه پالو کړی یم. ما چې څه کیسه ده زه مخکې نظم نه پوهېږم کیدای شي څه مشکل راته پېښ شي. نو احتیاط ښه ده ځکه وضعیت ښه نه دی. زما سره پیسې دي، یعنې زه دا بینک ته تللی وم او هم را سره موبایل ده. هغه لاړه فکر کوم ما دروغ وایي، زما دلته کور ده خو کور یې نشته، څه کانټیکټ به یې چا سره کړی. زه به هم په دې سړک ځم او خپل ځای ته به بس کې راورسېږم، خپل منطقې ته داخل شوی یم. نو محرم میاشت ده چې دا بیرغونه چې لګېدل دي د دې په ځای باندې یو غریب ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړی ورکړی، یو ماشوم ته یو جامه پیزار ورکړی. تاسو به لیدلي د کابل په دې کوچو سړکو همدا بیکاریان ماشومانان. نو بالاخره زه خپل دا وګورئ زه څومره پرشرایز وم. ما فکر کوم چې ویډیو مې کلیک کړي او ویډیو ریکارډ کېږي، خو چې زه کور ته رالم ما ایډیټینګ وخت کې ویډیو ته پام شو نو هغه ما سلو موشن اپشن کلیک کړی. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې څومره پرشر و په ما باندې چې کابل په ښار بازار کې ما بلاګینګ
ویډیو می جوړوله. نو هیله کوم زما له ملاتړ او تشویق لپاره به تاسو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو به لایک کړئ او کمنټ به هم راته پرېږدئ. نو ستاسو د ټولو مننه چې ویډیو مو تر اخره وکتله او انشاءالله میلاریږو مخکې ولاړ کې د خدای په امان.